د کریپټو مارکیټ په یوه میاشت کې 3 میلیونه خلک له لاسه ورکړل. دا یې علت و چې کله به دوی خپل مارکیټ د لانګ لپاره به تحلیل کړو، یعنې مارکیټ به 100% دقیق و چې دا مارکیټ به د لانګ لپاره ځي، خو بلکې هغه مارکیټ به د لانګ لپاره نه بلکې هغه مارکیټ به ډمپ وکړو. او یا همدغه ډول که چېرته دوی به د ډمپ لپاره یو مارکیټ تحلیل کړه، یعنې 100% به باوري و چې دوی به دغه مارکیټ یا دغه کوین ښکته راځي، نو هغه کوین به پمپ وکړ. یعنې همیش د دوی د تحلیل له مخې هغه مارکیټ نه دی تللی او د دوی د تحلیل پر ضد تللی دی. یا به یې د لانګ لپاره ونیوو ډمپ یې وکړو، او یا به یې د ډمپ لپاره ونیوو پمپ یې وکړو. نو دغه د کریپټو مارکیټ یوه چلبازي وه، یعنې چې زیاتو خلکو به پکې ټریډونه نه کول. نو دغه یې لامل و چې په یوه میاشت کې 3 میلیونه خلک له لاسه ورکړ او 3 میلیونه خلکو کریپټو مارکیټ پرېښوده. او دوهمه خبره، کله چې د کریپټو مارکیټ 3 میلیونه خلکو پرېښوده، نو هغه 3 میلیونه خلک لاړل ګولډ ته، یعنې فورکس مارکیټ ته ولاړل. فورکس مارکیټ کې یې ټریډونه شروع کړل او هلته دوی زیاتې ګټې وکړې. کله به چې دوی خپل پمپ یعنې خپل مارکیټ به یې د پمپ لپاره ونیوه، نو د تحلیل له مخې به بالکل هغه سم و او هغه مارکیټ به پمپ کولو. او اوس هم همدغسې روان دی، که د ډمپ لپاره یې ونیسي ډمپ کوي او که د پمپ لپاره یې ونیسي پمپ کوي. نو د ګولډ یوه د ښه طریقه ده چې تقریبا هره ورځ پکې 9 ټریلیونه سوداګانې کیږي، یعنې بای او سیلینګ پکې کیږي، او زیاتره خلک د ګولډ مارکیټ یعنې فورکس مارکیټ کاروي.